جواب د لیونی او مولا په نظم کې مولا صاحب د غنی خان نه تپوس کوي چې لیونی مکه صدا. غنی خان وایي مولا کور د یو عاشق ته کوټنۍ د غنې ډېرې د همو رب خالق ته. مکه یعنی کعبه دا د الله سبحانه و تعالی عبادت خانه ده او د تمامي دنیا د عبادت خانو مور ده. الله سبحانه و تعالی کعبه ته د خپل کور نسبت ورکړي، بیت الله یعنی دا زما کور دی. حالان کې الله ته د کور ضرورت نشته دی، الله له مکان دی. خو دې کور ته الله سبحانه و تعالی د خپل کور نسبت ولې ورکړي؟ نو دا غي جواب غنی خان ورکړي چې مولا کور د یو عاشق ته کوټنۍ د غنې ډېرې د همو رب خالق ته. دا کور د یو عاشق او د الله د یو مین کور دی. حالان کې د خدای هغه کورونه دي، د ټولو مالک او خالق الله دی، خو داسې مقام او داسې مرتبه نشته دی. ولی ځکه چې دغه نورو کوټنو بنیادونه عاشقانو نه دی خي او نه هغه جوړی شوی دي د الله د عشق په جذبه باندې. صرف دا عبادت خانه چې دا کعبه، نو دا ابراهیم علی السلام څوک چې په الله داسې مینو چې داسې مینه وسره چانه د کړي، نو هغه د الله د مینې په جذبه باندې د دې کور بنیادونه خي دي او د دې تعمیر کړي دي. د پاره دی چې د قیامت پورې چې څوک په الله باندې مینېږي، نو هغوی له د راټولېدو د راغونډېدو یو مرکز پکار دی، یو ځای پکار دی. نو راشه زه به یو کور جوړ کړم او د الله د مینان به راځي، یو بل سره به خبرې اترې کوي، یو بل سره مذاکره کوي او بیا به د دې ځای نه خورېږي د دنیا ګوټونو ته به ځي او هلته کې به د الله د مینې پیغام رسوي او په تمام انسانانو کې به وحدت خوري. د یو الله مینه دې ته وحدت وای او دا انسانان به راغونډېږي د یو الله د مینې په نقطه باندې. نو ځکه د دې اهمیت دی، ځکه د دې برکت ډېر دی. و زما عزتمندو، زمونږ عبادت خانې د خانه کعبې نه علاوه چې نورې کوم عبادت خانې دي، هغه کو د غیر مسلم ولې نه دي. چرچونه په چرچونه ابل ز په ولاره ترې د ما د چرچونه مولي دو بالکل ته یو بل ته مخامخ د سړک په غاړه. ما ته پوسو کومه را دا ولې د چرچونه دي؟ یو پرانو نو وی چې نه دا د یو فرقې چرچ دی او دا بل د بل فرقې چرچ دی. ما یو خو خدام زموږ پشان فرقه فرستی. نو زمونږ مسلمانان چې دي، آیا زمونږ عبادت خانه هم د الله کورونه دي؟ نو جواب دا دی چې نه، دا د الله کورونه نه دي. غنی خان مونږ ته کلیه وخوله، مونږ ته قاعده او ضابطه وخوله چې کوم کور د الله د مینې په جذبه باندې جوړ شو، هغه به د الله کور وي. لکه څرنګه چې کعبه ابراهیم علیه السلام د الله د مینې په جذبه جوړه کړې ده. اوس زمون امت چې دی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم امت، هغه په دوه غټو ډلو کې تقسیم شوی دی، اهل سنت والجماعت او اهل تشیع. اهل سنت والجماعت خپل عبادت خانو ته مسجدونه وای او اهل تشیع ورته امام بارگاه وای. بیا اهل سنت والجماعت چې دی هغه په دوه غټو ډلو کې تقسیم شوی دی، مقلدین او غیر مقلدین. غیر مقلدین ته موږ اهل حدیث یا وهابیان هم وایو. نو دی چې دی بیا د یو بل سره مشتګریبان دي او د یو بل د جماعتونو تکفیر هم کوي، نفي هم کوي. بیا کوم راشو نو اهل سنت والجماعت چې دی یعنی دیوبند، دا پاپس کې تقسیم دي، هغه بریل دی، بریلی او دیوبندیان. بیا چې موږ دیوبند راشو نو دیوبندیان هم په 100 ډلو کې تقسیم شوي دي. هغه کې څوک دي بای دا حیاتیان دي، مماتیان دي، پنځپریان چې ورته موږ وایو. بیا پنځپریان هم پاپس کې. بیا په دغه کې تبلیغیان دغه مرکزونه، نو تبلیغیان هم اوس په 2 ډلو کې تقسیم شوي دي. نو زما عزتمندو، موږ اورو کنه چیرې د الله کور جوړیږي، اعلانونه کیږي، پلوټ سپیکر باندې جماعت جوړیږي او مدرسه جوړیږي، د الله کور جوړیږي، په دې مدرسه کې به د الله دین خول شي. دا څه د خدای غ سادهګان دي چې د شپې په تکه تور تیاره کې ډک ډک ټرکونه د سریاګانو، د سیمټو، د خښتو او د شګو رسۍ، څوک نقد پیسې ورکوي، چیرې دا خو د الله کور جوړیږي او یا دا مدرسه ده، په دې کې به د الله دین خول شي. نو راشه بس زه خو به الله والا شم. نو دغه مخیر حضرات له پکار دي چې سوچ وکړي چې آیا
دا جماعت چې کوم جوړیږي دا د کومې ډلې جماعت دی؟ مونږ خو کو د خپل علاقو ته راشو که نه نو د هر خیل خپل جماعت دی. دا خو لا په بله لکه دا د علیشان خیلو جماعت دی او دا د ایدو خیلو او د ایران خیلو جماعت دی او دا د ایوب کور جماعت دی او دا د کمبو خیلو جماعت دی. زموږ په کلي کې داسې جماعتونه دي. بیا خو اپله بیا به دا د پنجپریانو دی او دا د پلانو دی دا د ډینګرو دی. نو دا مونږ چې کم عبادت خانه، کم جماعتونه، کم مورچې، خانقاګانې، مدرسې، دا چې مونږ د الله کورونه حسابو نو آیا دا د الله کورونه دي؟ نه دي، ځکه چې د بنیاد دا د نفرت په بنیاد باندې کېښودل شي، د دې بنیاد د تجارت په بنیاد باندې کېښودل شي، د دې بنیاد د سیاست په بنیاد باندې کېښودل شي. دا څه جذبه نه ده د الله سره د عشق. نو تمام یعنی مسجدونه او تمام مدرسې زمونږ ټولې مذهبي ډلې دی د یو بل سره نفرت کوي او دی چې خپل مرکز جوړي یا مورچه جوړي یا مسجد جوړي یا مدرسه جوړي یا خانقاه جوړي، نو هغه صرف او صرف د کرکې او د نفرت او د کاروبار په بنیاد باندې. اوس په دغه رنګ عبادت خانو کې چې مونږ ځو او مال ورکو، وخت ورکو، نو آیا دا د الله کور دی او الله به قبول کی؟ نه نه، دا خو به د فرقو جماعتونه دي، د فرقو مرکزونه دي، د فرقو مورچې دي، د فرقو خانقاګانې دي، د فرقو مدرسې دي. دا به الله د الله کور کیږي چې کله د الله سره د مینې په بنیاد باندې جوړ شي. نو غنی خان موږ له دا یو پیغام راکوي چې مسلمانانو تاسو چې خپل جماعتونه جوړوي، مورچې جوړوي، تاسو چې خپل مرکزونه جوړوي، تاسو چې خپل خانقاګانې او مدرسې جوړوي، نو د ابراهیم علیه السلام په شان جوړ کړئ. افتراق ما پیدا کوي، فرقه ما جوړوي، بلکې وحدت پیدا کوي په امت کې، او وحدت صرف د الله د مینې په وجه راتلی شي. نو دغه تعلیم په دې نظم کې غنی خان مونږ ته راکوي چې یاره عبادت خانه به د الله کور جوړ دی شي چې د الله سره د مینې په جذبه باندې جوړ شي. که نه نو دا بیا د وهابیانو، د مماتیانو، د شیعګانو، د سنیانو جماعتونه دي، دا د الله کورونه نه دي. زما عزتمندو موږ له پکار دي چې یاره هر عبادت خانه چې زمونږ وي هغه صرف او صرف د الله سره د مینې په جذبه باندې جوړ کړو. په دې کې موږ دا نه وایو چې بھائی زه دیوبندی یم، زه بریلی یم، زه شیعه یم، زه سني یم، او زه چې دی تبلیغی یم. نن تبلیغ جماعت هم په دوه ډلو کې تقسیم شوی دی او د یو بل په ضد کې مرکزونه جوړ کړي دي. د یو مرکز تبلیغي جماعت چې دی ډله هغه بل مرکز ته نشي تللی، انټري بند ده، وهل کوي، ټکول کوي، یو بل وهل ټکول دی. په بنگلادیش کې یو بل حلال کړی هم دی. په کال 2015 کې دا جماعت په دوه حصو کې تقسیم شوی دی. نو زما عزتمندو ځکه غنی خان وایي چې لیونی مکسه ده، مولا کور دی، وشخ دی، کوټنۍ د ګڼې ډېرې، د همو رب خالق دی. کوچرې موږ خپل عبادت خانې د الله سره د مینې په جذبه جوړې کړې، دا به هم د مکې په شان، د مکې سره به ربط وي او د مکې په شان مقام به الله ورکوي. یعنی کم برکتونه چې په مکه راورېږي هغه برکتونه به زموږ په عبادت خانه هم راورېږي. او که چېرې نه نو بیا دې کور جوړونکي او دې کور کې عبادت کوونکي دا ټول د الله نه لرې دي او د یو تن به د الله سره تعلق جوړ نشي. که چېرې دا خبره ستاسو خوښ شوې نور ته ورسوئ. الله مو خوشحاله کړي.